مبسملا ومحمدلا ومصليا أما بعد فقد قال الله تعالى وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ډېر محترم قدرمن استادانو، الله تعالی ته ډېر حمد او ثنا ده چې په آزاد اسلامي افغانستان کې موږ ته په دویم قدم کې دا فرصت پیدا شو چې موږ په دې علمي میدان کې خدمت دا وکړو. د څه وخت فاصلې نه وروسته دا د الله تعالی مهرباني ده چې الله موږ ته فرصت راکړي. په تیره دوره د امارت کې هم موږ په همدغه طبي پوهنتون کې د اسلامي ثقافت په برخه کې علمي خدمت دا کول. زموږ د علمي سیمینار چې کومه موضوع ده سیاست او حکومت د اسلام د نظره، په دې راویته باندې ومنګ د دریو خبرو یادونه دا وکړو. په درې عنوانونو کې موږ دا را خلاصه کولی شو. دغه موضوع د اسلامي عقیدې یوه برخه ده. اسلامي سیاست او حکومت د قرآن کریم د موضوعاتنا یو لوی موضوع ده. د قرآن کریم د مباحثنا یو لوی مبحث دی. او دریم دغه موضوع د الله تعالی د اوامرنا یو امر دی. او څلورم اسلامی سیاست او حکومت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د څلورو راشده خلفاء او سنت دی. الله تعالی خالق د مخلوق دی، د انسانانو خالق الله تعالی دی. الله تعالی انسانان پیدا کړو د ژوند د تیرولو لپاره. الله تعالی د انسانانو ته قانون دا ورکړ چې هغه ته موږ او تاسو قرآن کریم وایو. د الله تعالی په معنی کې یو معنا راځي قانون ورکون کې ذات. هغه ذات چې مخلوق ته د خپل ژوند د تیرولو قانون دا ورکړي. د قانون خاصه دا وی چې په قانون کې کلیات بیانېږي، جزئیات نه بیانېږي. همیشه د لپاره قانون شرح ته ضرورت لري، وضاحت ته ضرورت لري. د جزئیات یادونه دا نه کوي. د قرآن کریم شرح د حضور علیه السلام اقوال افعال او تقریرات دي. حضور علیه السلام نرستا بیا راشده خلفاء او صحابه کرام دا په حقیقت کې د دې وحی جلی او وحی خفی دواړو د لپاره شارحین دي. د حضور علیه السلام ژوند او زندگی دا د صحابه کرامو په منځ کې و. د صحابه کرامو په اقوال او افعال سره د قران کریم تفسیر مخه تراغه. د حضور علیه السلام د سنت هغه تشریح مخه تراغه. نو د قانوني و خاصه ده چې دا شرح ته ضرورت لري. او د قران کریم شرح د حضور علیه السلام اقوال افعال او تقریرات. دویم د قانون خاصه ده چې دا په خارج کې یو عملی نمونه غواړي. قانون چې چاته وړاندې شوی هغه ته د دې خبرې وضاحت وشي چې تاسو به د خپل ژوند چې د دې قانون سره عیاروي، داسې به عیاروي لکه دغه نمونه چې دغه شخص د ځان عیار کړي نو تاسو هم دغه ځان عیاروي. د قران کریم د پاره عملی نمونه
هغه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ذات اقدس دی. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. د قران کریم په خارج کې عملی نمونه د حضور علیه السلام ذات اقدس. په دې قانون کې د انساني ژوندۍ د تیرولو ټول برخې دا وجود لري، ټول برخې. علما بیا د انساني ژوند د اهم برخو یادونه کړې ده چې هغه کومې برخې دي چې قران کریم کې د انساني ژوند یادونه دا شوې ده. اوله برخه هغه د اعتقادات او د ایمانیاتو ده. د الله تعالی په ذات باندې ایمان لرل، د الله تعالی په صفاتو باندې ایمان لرل، د حضور علی السلام په نبوت او رسالت باندې ایمان لرل، په قیامت باندې ایمان لرل، اعتقادات او ایمانیات. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. اعتقادات یو ډېر لوی موضوع ده قران کریم کې. علماء قران کریم آیاتونه او نبوي سنت او د صحابه او اقوال راجمع کړي او دا غیر مستقل علم جوړ کړي چې هغه ته موږ او تاسو علم العقائد او علم الكلام و. دویمه برخه د انساني ژوندۍ هغه عبادت، منځ، زکات، روزه، حج. اقیموا الصلاة وآتوا الزکات فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. منځ، زکات، روزه، حج. خدا ټول اجمالی ذکر دی لکه ما چوڑاندې یادونه وکړه چې قانون اکولیات بیانې، جزئیات نه بیانې، تفصیل نه ورک. اقیموا الصلاة تفصیل نشته. تفصیل حضور علیه السلام په خپل قول او عمل سره بیان کړي چې صلوا کما رأیتمونی اصلي. دا سیموز به کوي لکه څنګه چې زکو. د مانځه نقشه پیش کړه، د روزې نقشه پیش کړه، د زکات نقشه پیش کړه، د حج نقشه پیش کړه. د حضور علیه السلام د مانځه کیفیت، د روزې کیفیت، د زکات کیفیت، د حج کیفیت هغه بیا موږ ته صحابه او تشریح. مجتهدین حضرات راغله درجه بندي پکې وکړه چې دا فرض، دا واجب، دا سنت، دا مستحب. که فرض پاتې شو اعاده د مانځه وکړي، که واجب پاتې شو سجده سایو سره وکاروش، او که سنت او مستحب پاتې شو خیر دې منځو شو. مکمل دین زما واستم مخې ته راغی. نو په دې کې د سنتو ضرورت هم راغی چې سنت لري شي د قران کریم نه. قران باندې فهم بیا آسان نه دی. کله صحابه او اقوال لري شي نو قران کریم باندې په نبوي سنت باندې فهم بیا آسان نه دی. د دې وجنه احناف حضرات چې کله فیصله کوي اول په قران کریم باندې نظر واچي، بیا په نبوي سنت باندې نظر واچي، بیا د صحابه په تعامل باندې نظر واچي، بیا فیصله کوي. درېمه برخه هغه د معاملاتو ده. احل الله البيع وحرم الربا. کما کو تاسو د فقہ کتابونه وګورو، هدایت څلور جلد. اوله برخه کې موږ تاسو د مانځو د اوداسو د دې وضاحت کوي، او بیا روزه ده او زکات او حج ده او بیا معاملات. نو الدا چې کوم دلایل وړاندې کیږي د کتاب الله نه، د سنت رسول نه، د صحابه او د اقوال او د افعال نه دلیل وړاندې کیږي. څلورمه برخه د انساني ژوندۍ چې قران موږ ته بیانې، او څلورمه موضوع، څلورمه بحث د قران کریم هغه اخلاقیات دي چې انسان وژوند څنګه تیری، په معاشره کې به څنګه وخت تیری، ما فوق سره به څنګه تیری، ما تحت سره به څنګه تیری، په کور کې به څنګه تیری، بهر کې به څنګه تیری، د مسلمان سره به څنګه تیری، د کافر سره به څنګه تیری. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اخلاقیات ډیره درنه موضوع ده، قران کریم راغشت.
پنځمه موضوع چې قران کریم دا غینه بحث کوي او د انسان د ژوندۍ برخه ده هغه عقوبات. انسان نه په دنیا کې جرم وشي، شارع کوشش کوي چې دغه مجرم اصلاح وشي، او دا جرم چې وشو د سره په معاشره کې یو فکر پیدا شو چې ردام یو کار دی کې دی شي، یو میکروب مخې ته راغی، معاشره د میکروب نه صفا کول غواړي، نو شریعت وی سزا ولا ورکړي چې د اسلام وشي او د معاشرې اسلام وشي، او بیا د پاره د عمل تکرار نشي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. غلا وشو، زنا وشو، دا یو جرم دی. معاشره کې یو نوی میکروب پیدا شو، دینه معاشره بده متاثر شو، د سره ورولي خرابېږي، سزا ورکړي شي. د مجرم اسلام وشي، د معاشره اسلام وشي، بیا څوک جرأت نه کوي چې ارتکاب د داسې عمل وکړي. او شپږمه برخه سیاسيات. قران کریم شپږمه برخه چې بیانې چې د انسان د ژوند سره دغه واسطه ده هغه سیاسيات. د انسان ټولنی ژوند، انسان په خپل ټولنه کې په خپل اجتماعي ژوند کې به یو نظام ولري، یو نظام لانی به وخت تیری. په سیاسياتو کې قران کریم بیا ډېر اجمال بیان کړی، دا څه وضاحت نه دی ورکړل کله مانځو د روزې د زکات او د حج چې مکمل وضاحت مخې تراغلی وي او په مسلمان باندې دا لازم وي چې مونږ به همداسې کړو صلو کما رأیتمونی اصلي. دغه یو حتمی نقشه په سیاست او په حکومت کې قران کریم دا نه وړاندې کړ، کلیات بیان کړ، او دا غي معنا دا ده چې په هر دور کې که سیاست کې یو اسلامي حکومت جوړیږي د دې کلیات او پرانا کې به جوړیږي. دغه کلیات په مد نظر باقی لاندې جزئیات دا د وخت ضرورتونو د مصالح سره تعلق ساتي، چې څه د ضرورت تقاضا او څه د مصلحت تقاضا و. لکه د اسلامي حکومت دوه ذمہ داری وي، د خلکو دینی ضرورتونه پوره کول او د خلکو دنیوي ضرورتونه پوره کول. او دنیوي ضرورتونه دا فرق سره کوي. کمهغه د صحابه ژوند وګورو یا د خلفای راشدونو د خلافتونو وګورو نو هم فرق وکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اداري تشکیل او چوکاټ دی فرق لغه چوکاټ او تشکیل نه چې حضرت عمر سے په دور کې حضرت عمر سے د خلافت اداري تشکیل او چوکاټ بیا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د اداري تشکیل او د چوکاټ سره فرق و. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اداري تشکیل او چوکاټ بیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دور خلافت د اداري تشکیل او د چوکاټ سره فرق تا. پدې کې اسلام مسلمان نه دی پابند کړي چې تبه د حکومت چوکاټ هم دومره جوړي او دا د شریعت عموم او د شمول دلیل دی، او د دې دلیل چې اسلام د یو نظام په توګه تر قیامت پورې د مسلمانانو مشکلات د حل کوي. کچارته یو مشخصه خاکه او نقشه خورا د سیاست او د حکومت لپاره وړاندې کړي وي نو دا به د هغه وخت تقاضا و. روسته ادوارو کې به خلق بیا حیران وو که تطبیقي یا نه داوی د ژوند او د ضرورتو د مصالح سره به د دې جوړ درته او کني تطبیقین ګناګار. د دې وجه نه د اسلام مهرباني ده چې هر دور کې مسلمان ته اختیار ورکړي دي. حکومت جوړ کړه دغه کلیات په نظر کې ولره، نور کته 10 وزارتونه جوړه کسل جوړه ک 200 جوړه خپل ضرورت او مصلحت ته وګوره، داخلي او خارجي مصالح ته وګوره. هغه کې یو اصل هغه د حاکمیت اعلی ده چې ستا په حکومت کې ستا په سیاست کې به قانون د چاوي فیصله به د چا په قانون باندې کیږي. ان الحكم الا لله، فیصله به د الله تعالی په قانون باندې شي. ستا اساسي قانون به
اسلامی شریعت بس وځي نظام باندې زموږ د دنیا سره پام دی باندې جګړه ده چې په سیاسي میدان کې او حکومتي میدان کې به د خلکو په ژوند کې چې کومې فیصلې کېږي دا به په کوم قانون کېږي د دنیا کفري طاقتونه وایي دا به په وضعي نظام کېږي لکه دا حکومت چې جوړیږي دا د خلکو د پاره جوړیږي د خلکو په توسط باندې جوړیږي دلته د خلکو نه میداګان راغون شوي دي دوی به یو قانون جوړ کړ دوی ته د خلکو مصلحتونه او ضرورتونه معلوم دي هغه مطابق باندې به فیصله کیږي لیکن اسلام وایي نه دا مخلوق الله پیدا کړي د مخلوق ته الله قانون ورکړي او دا اول ورځ د دنیا نه د اخر ورځ د دنیا پورې د ټولو مسلمانانو چې په هر ځای کې دي په هر دور کې دي حقيقي مصالح هغه الله ته معلوم انسان بکله یو شی ته مصلحت وي خدای د فکر مناقص وي یو سړی وایي شراب وڅکم زما ډېر طبیعت برابرۍ معده مسم وي دا د وهم دی یو سړی وایي جواری کوم ساره لاړ شم جیب متشي ما زیګر چراشم جیب مډکی په دې کې ما غټه ده دا د وهم الله ورته وی نه په شرابو کې مصلحت نشته په شرابو کې ستا فایده نشته په جواره کې ستا حقيقي فایده نشته دا چې ته ګوري دا ظاهري فایده دي قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما نقصان ډیر دی لګو فایده ظاهري فایده ته موږ نقصان ډیر دی بهر تقدیر یو اصل لا چې فیصله به الله په قانون باندې وي وځي قانون باندې کله ټولي دنیا انسانان راځم شي یو حلال ته حرام نشي ویل یو حلال شي حرامول نشي کله ټولي دنیا انسانان راځم شي یو حرام شي حلالول نشي د اسلامي حکومت فرض د هغه دین تطبیق دی او د هغه دین حفاظت ته کوم دین چې د الله او د رسول نه مسلمانانو ته ورکړل شوی دی حاکم دام د دې نظام تابع دی او محکوم دام د دې نظام تابع دی رعیت هم د نظام باندې حاکم هم د نظام باندې په دغه نظام کې د رعیت خپل ذمہ داری دي د حاکم خپل ذمہ داری دي نو یو اصل چې قران بیان کړی هغه دا چې ان الحكم الا لله حاکمیت اعلی دا به د الله وي اخرنۍ فیصله دا به د الله تعالی د قانوني وځي قانون باندې فیصله دي ته چې هر څنګه حکومت جوړه هر څنګه سیاسي چوکاټ جوړه لیکن استاد د فیصله مدار په اسلامي شریعت دویم اصل چې قران کریم بیانې هغه د اطاعت اصل دی ټول مشران نشي جوړې دي ټول کشران نشي جوړې دي اسلامي سیاست او حکومت کې مشران می کشران می نو د مشران خپل فرض او واجب شته او حقوق شته او د کشران خپل حقوق او واجبات شته نو د کشران یو واجب او د مشران یو حق هغه اطاعت اطیع الله و اطیع رسوله للامر منکم اطاعت اصل مشر به د کشر اطاعت کوي دور به خپل چوکاټ ته چې اطاعت د حاکمانو د داسې نه لکه الله او رسول اطاعت په دې کې تشریع ده الا اطاعت واجب ده چې د حاکم حکم د شریعت خلاف نه الا اطاعت واجب ده چې د حاکم ټاکنه او مشتراتل په شریعت طریقې سره شي الا اطاعت واجب ده چې د حاکم حکم په عامه مصلحت باندې بناوي دا مصلحت خلاف نه وي الا اطاعت واجب ده چې دا امر د مامور د وسنه پوره وي فتقوا الله ما استطعتم الا اطاعت واجب ده چې دا امر حکم د مامور د هلاکت سبب نه ولو دخلوها ما خرجوا منها ابدا انما تعد في المعروف دا دویم اصل دریم اصل چې قران کریم د سیاست راشده او د حکومت عادله بیانې هغه دا چې اسلام سیاسي نظام او د اسلام حکومتي نظام دا به شورای نظامي دا به دیکتاتوري نظام نه دا به دیکتاتوري نظام او دا به د دنیا مروجه دیموکراسي نه دیکتاتوري نظام نه چې یو انسان فکر دا مسلط په خلکو باندې
کله خلکو خوخی که خوخه نه کله خلکو پکې مصلحت وي او که نه وي کله شریعت سره برابر وي او که نه وي کله مامور د وس نه پوره وي او که نه وي داسې مروجه ډیموکراسي به موږ د عوامو زولې ته پروت وي نه په اسلام کې حاکم باصلاحیت شخص وي لیکن مطلق العنان نه یو چوکاټ پابند دی یو چوکاټ پابند دی او داسې به هم نه وي چې د عوامو زولې ته به نظام پرېوت با اختیاره پابند با اختیاره پابند د شریعت پابند او د خلکو د مصالحو پابند د به هغه کار کوي چې په کم کې د رعیت هغه مصلحت د اسلام سیاسی نظام او د اسلام حکومتي نظام دا شوري نظام دی وشاورهم فی الامر وامرهم شورا بینهم کولیه ذکر ده دور دا چې شورا به څنګه کیږي په کوم ورځ کې به کیږي که شپه کې به وي په هفته کې به وي که په میاشت کې به وي دا د وخت ضرورتونه مصالح ته مفوض دي بل اصل چې قران کریم بیانوي د سیاست راشده او د حکومت عادله هغه دا دی چې حکومتي عهده او منصبونه به اهل خلکو ته سپارل شي دا د حکومت سره د حاکمانو سره یو درون امانت دی دا الله امانت دا الله د مخلوق یو درون امانت دی دا به اهل ته سپارل شي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل په آیات کریمه کې مخاطب حاکمان دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی الآیات فی الولاد خاصتا دلته مخاطب صرف حاکمان دی اے حاکمانو الله تاسو ته حکم کوي ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې تاسو خپل امانتونه اهل ته وسپارئ دلته د امانتونو نه هدف او مراد د مفسرینو د اقوال مطابق هغه حکومتي عهدي او منصبونه دي چې دا به اهل ته سپارل شي اهلیت بیا فرق سره کوي د هر عهدي او د هر منصب بیا خپل تقاضي دي دا تقاضي مناسب اهلیت بیا تشریح کیږي مفتی ټاکل کیږي د افتاء لپاره اهلیت بیا څه شی دی چې د فقه په جزئیاتو باندې پوي وي شجاعت ورته ضرورت نه دی نور پوهه ورته ضرورت نه دی په نور علومو کې پوهه ورته ضرورت نه دی اسلام په جزئیاتو باندې د اسلامي احکام په جزئیاتو باندې پوهه دا ورته شرط دا ورته اهل له کوم سره چې د فقه په جزئیاتو باندې پوي نه وي دا نه اهل دی د قضا لپاره جدا اهلیت دی د دین احکام نه بسړی خبر وي د فیصله او د قضا په طریقه باندې به پويږي جرأت ته فیصله بلري نور صفات ورته ضرور نه دي که جنگ کولی شي کې نشي کولی دا ضرور نه چې موږ د افغانستان فتح کوي او دا دراله جنگونی کافر دراله وست دا په شرط نه نه مفتی کې دا شرط نه په قاضي کې دا شرط اهلیت ده یو عالم سره دا صفت نه هغه د قضا لپاره اهل نه دي یو سړی ته اموال حواله کیږي مالیاتي ذمہ داری ورته حواله کیږي الته اهلیت هغه د دې چې دی به امین وي پیسې به ساتل شي غلب نه پیسو ته ټینګي که پیسو ته ټینګي دی شي امین وي د دې منصب لپاره اهل له نور په فقهي جزئیاتو باندې پوها جرأت جنگي جرأت دا ورته هیڅ شرط نه ځکه دلته د منصب تقاضا ده چې د باید پیسې وساتي د پیسو د ساتلو لپاره امانت ضرور دی دا چې انسان امین وي پیسو ته ټینګي دي شي جهادي میدان کې مشري او چاته ورکول شي الته اهلیت به څه شي الته اهلیت شجاعت د جهاد په امور باندې پوها جنگي امور باندې پوها دشمن باندې حمله وسنګ کیږي دلته به دا نور خبره شرط نه دی
چې د فقه په جزئیات باندې پوهیږي کنه پوهیږي د قضا علم ورسره شته کنه د قضا او فیصله چل ورځي کنه ورې دا ورته شرط نه دي پیسې ساتلې شي کنه ساتلې پیسو ته ټینګيږي کنه ټینګي دا ورته شرط نه دي جهادي مهارت لري کنه لري جنگونه کړی دي کنه دي کړی د وسلو په استعمال پوهیږي کنه پوهیږي جرأت لري کنه لري دا اهلیت امام احمد بن حنبل رحمه الله نه پوښتنه کیږي چې یو سړی بوزدل دی او فاسق دی یو سړی بوزدل دی لیکن دیندار دی او بل سړی فاسق دی لیکن زړور دی موږ جهاد چا سره وکړو هغه دغه فاسق زړور سړی وکړي ځکه فسق لازمي تاوان دی په عمل خپل تاوان دی لیکن دا جرأت متعدی فائدہ ده مجاهدینو ته فائدہ ده د جهاد کولی شي مجاهدینو ته نجات لاره پیدا کولی شي دا امانت صحیح استعمالولی شي او دا بل چې نیک انسان دی او بوزدل دی سره جهاد مکوئ که نیکی ده لازمی فائدہ ده خپل فائدہ ده لیکن دا بوزدلی متعدی نقصان دی متعدی نقصان دی مجاهدینو ته د نجات لاره نشي پیدا کولی مجاهدین د سره امانت صحیح نشي استعمالولی دا کلیات بیان شي بل اصل واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل چې کله فیصله کوي فیصله په عادلانه کوي تب خلق ته انصاف ورکې مظلوم به ظالم نه خلاصې دا نور بیا استاخو خلا که په اوله مرحله کې که دویمه کې که درېمه کې که څلورمه کې دا ابتدایي او مرافعه او تمیز دا د دې لپاره راغلي چې دغه عدل یقیني شي یو چا سره ظلم ونه شي چې ابتدایي کې قاضي خطا شوی وي په مرافعه کې دغه تدارک وشي که مرافعه کې خطا شوی په تمیز کې دغه تدارک شي نو هدف د عدل تحقق دا چې نور تسرنګم کې په اوله محکمه باندې قناعت کې او کدرې محکمه ورته لري دا د وخت ضرورت او مصلحت سره تعلق ساتي نشته موږ تاسو د دنیا نظام ګوري د افغانستان قضایي نظام ابتدایي لرو مرافعه لرو تمیز لرو بیا چې نورم دغه وشي بیا بل مرحله هم لرو چې موضوع بیا د سره شي بار تقدیر قران کریم د انساني ژوندۍ دغه شپږ برخې دا ذکر کړي چې د انسان د ژوند ټولې برخې په دې شپږو کې منحصر کیږي په دې کې موږ ګورو د سیاست راشده او حکومت عادله موضوع دا یو مستقله موضوع ده دا یو درانه موضوع ده بار تغیر قران کریم قانون دی او قانون په دې کې د انسان د ژوند هغه ټولې برخې تمثيل شوی دي هغه ټول د ټولو برخو وضاحت دلته شوی اوس را مشو دی قانون ته د خپل موضوع ته قران کریم د شپږو موضوعاتو بحث کوي په دې کې راځو چې د سیاست او د حکومت حیثیت څه دی اوله موضوع موږ ذکر کړ چې دا زموږ د اسلامي عقیده یو برخه ده د الله تعالی په ذات د الله تعالی په لازمي صفاتو باندې ایمان لرل دا ضروری خبره ده که یو انسان د دین انکار وکړي هغه ته موږ مشرک وایو کافر وایو د الله تعالی په صفاتو کې یو صفت هغه د حکم او د تشریع دی حکم او د تشریع د سیاست راشده او د حکومت عادله واسطه د الله تعالی د صفت د حکم او د تشریع سره دی موږ دا وایو چې سیاست راشده او حکومت عادله د زموږ د دین یو برخه ده د دین یو برخه کڅو کې نه مانی هغه زه نه مانم چې په اسلام کې د سیاست تصور شته په اسلام کې د حکومت تصور شته د په حقیقت کې د دین دی لوی برخه نه انکار وکړي دته د دنیا پر आवाज کې سیکولر دا وایي چې یو چا د عقیده چې دولت جدا ده دین جدا ده سیاست جدا ده دین جدا ده دولت او سیاست د دین نه جدا کوي دي ته موږ سیکولر خلق وایي ولی دا په حقیقت کې د الله تعالی په صفاتو کې د صفت د حکم نه انکار دی
او دا داسې موضوع ده چې د اسلام د اولې ورځې د کفر سره د نزاع نقطه ده. د اسلام د اولې ورځې نه د کفر سره زموږ د نزاع حقیقي نقطه هغه د سیاست راشده او د حکومت عادله تصور دی او د الله تعالی په صفاتو کې صفت د حکم دی. او د اولې ورځې نه دا د نزاع نقطه ده او دغه د نزاع نقطه به تر قیامت تر ورځې پورې وي. که موږ د حضور علیه السلام په مکی دور باندې رڼا واچو چې کله د مبعوث شو مشرکانو ته دعوت شروع کړ او خلکو د حضور علیه السلام دعوت ډیرو خلکو نه مانه، نو د نه منلو نقطه او د نزاع نقطه اصل کې څه شی و؟ په دغه لږ فکر کوو. قرآن دا وایي چې دوی د الله تعالی وجود مانه. قرآن دا وایي چې دوی د الله تعالی صفات منل. قرآن خپل اقرار کوي. قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. الله حضور ته دې خلکو پښتنه وکړه، تاسو ته رزق څوک درکړي؟ دوی انکار نه کوي. رازق الله تعالی ده. د الله صفت رزق دا مني. ستاسو د قوت سامعه او باصره مالک څوک دی؟ دا مني. دا چې یو ژوندې د مړي نه روباسي، مړي د ژوندې نه روباسي، دا احیا صفت دا د چا دی؟ دا مني. دا د الله تعالی دی. مدبر د ټولو کائناتو دا څوک دی؟ دا مني چې دا الله تعالی. فسيقولون الله. قرآن میں داخل دا شی منی، دا اللہ ذات منی، دا اللہ صفات منی. مشرک پتو شو هغه اصلي نقطه ترازو چې دوی د الله تعالی په صفاتو کې د کوم صفت نه انکار په ماده جګړه ونه. مشرکانو منځونه کول غلطي کول، په تواب جګړه ونه، توافونه کول په لغړه کول، قرانه پکې عبادت د جګړې میدان نه. عبادت په اول ورځ هم د زما استاد کفر سره د جګړې میدان نه تر قیامت پورې بم نه. عبادت د جګړې میدان نه دی. تاسو وګورئ هغه جماعتونه په مسلمانانو کې چې هغه دعوت چلی خو د سیاست راشده او د حکومت عادله تصور نه وړاندې کوي، هغه سره د هیڅ جګړه نشته. هیڅ جګړه نشته. جګړه د هغه چا سره ده چې هغه د خپل عمل په نتیجه کې سیاست راشده او حکومت عادله وړاندې کوي. د جهاد سره د دنیا مخالفت ولې دی؟ د جهاد سره د دنیا د کفري طاقتونو مخالفت ذکر دی چې د جهاد په نتیجه کې سیاست راشده او حکومت عادله مخې ته راځي، او د سیاست راشده او د حکومت عادله واسطه د الله تعالی په صفاتو کې د صفت د حکم سره دی. مګو تاسو وګورئ مبلغین هزاره ټوله دنیا کې ګر سره دشمن هم نه لري. کفري طاقتونو نه تاسو وګورئ حج ته څومره خلک راځي، اما کفري هوادونه ورته سہولتونه برابرې. منځونه په ټوله کفري دنیا کې شي، روزي په ټوله کفري دنیا کې نیوي شي، زکات په ټوله کفري دنیا کې ورکول شي. د یو عبادت مخې ته کفري طاقت نه دی ولاړ او نه به ودرېږي. د اسلام د اول ورځ نه د کفر سره د جګړې میدان عبادت نه دی، هغه د اسلام سیاسي حکومتي نظام دی. مشرکان مکه دا خبره کوله چې تاسو د غزور قانون د مخرب فیصله په دغه ځاړه قانون باندې شي، لیکن د الله فیصله دا و چې پیغمبر په یو ځای کې وی الهي ارشادات وي، بیا وځي قانون هغه اعتبار نه. د پیغمبر په وجود کې به یو قومي ملک څه حیثیت او د الهي نظام په وجود کې به د وضعي نظام څه حیثیت. مشرکان مکه حضور ته وی راشه زموږ د نظام مشري ته وکړه، کله مشري خبرې ته مشري وکړه، لیکن دا نظام به خراب.
نو اصلي جګړه هغه په دې ځای باندې و. دا هغه موضوع ده چې د اسلام د کفر سره د جګړې اصلي میدان دی. دا اولی ورځ تر قیامت ورځې پورې د جګړې میدان دی. دوی چې انکار کول د صفات د حکم نه انکار کول چې موږ د الله تعالی دغه صفات نه منو چې موږ له قانون راکړو موږ د الله په قانون باندې ژوند تیرو د الله قانون باندې فیصله کوو دا نه منو. دا چې حضور علیه السلام راغلی دی او د مکتب نظام وړاندې کیو د نظام مشري دی کیو فیصله د په خپل نظام باندې کوي او د ټولنیز نظام مشري هم دی کوي په خپل نظام کې مقدانه. حضور علیه السلام په مدني دور کې اسلامي حکومت جوړ کړ. په مکی دور کې ورته آمادګي نیو رجال ورته تیارو. په مکی دور کې چې کوم ترکیز راغلی د الله تعالی په صفاتو کې په صفت ته حکم ترکیز راغلی ځکه دلته انکار موجود و د الله د نور صفاتو نه انکار موجود نه و صرف د الله تعالی د صفت ته حکم نه انکار. په سورۃ یوسف کې الله ورته ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله د فیصله واک دا د الله سره دی. فیصله به د الله په قانون کېږي. مشرکانو ته پراپاتې قانون باندې کېږي. په سورۃ شورا کې الله فرمایي مختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. نو په مکی دور کې ټول ترکیز د الله تعالی په صفت ته حکم باندې. که یو څوک د دین انکار وکړي چې په اسلام کې د سیاست تصور نشته د حکومت تصور نشته په حقیقت کې دا د الله تعالی په صفاتو کې د صفت د حکم نه انکار دی او چې د الله تعالی په صفاتو کې د صفت نه انکار وشي هغه ته مشرک وي. دا زموږ د عقیده او درنه برخه ده. د دې وجه نه موږ او تاسو چې په نصاب کې کوم اعتقادات درسو علم الکلام درسو نو علماء دا موضوع عقاید ته وړي چې ونسب الامام واجب ونسب الامام واجب د اسلامي حکومت اقامه واجب. عقیدت کې ولې دا موضوع راوړي عبادتو کې ولې نه بیان معاملاتو کې ولې نه بیان عقوباتو کې ولې نه بیان اعتقاداتو ته وړي ځکه د دې واسطه د الله تعالی په صفاتو کې صفت د حکم سره ده. دا ازماسته د عقیده او موضوع ده. که یو څوک دا وایي چې په اسلام کې د سیاست تصور نشته د حکومت تصور نشته ته مشرک وایي د ایمان پورا نه دی. ته په حقیقت کې د الله تعالی په صفات کې د صفت د حکم نه انکار او مشرکان مکه چې کوم انکار کول هم د الله تعالی د صفت د حکم نه انکار کول. ځکه بار بار قران کریم ترخیص کوي چې الله ته صفت د حکم د تشریح سره ثابت دي. دا ومنه بهر تقدیر نو اهمیت مخه تراغه چې اسلام سیاست راشده او حکومت عادله یا اسلامي سیاست او حکومت دا ډېر مهم دی ځکه د ازماسته د عقیده یو برخه ده. دویم اسلامي سیاست او حکومت دا مهم دی ځکه مخکې موږ د دې وضاحت وکړو چې قران کریم دا قانون دی او په دې کې د انسان د ژوند د ټولو برخونه بحث شوی چې هغه شپږو تر خلاصه کېږي اعتقادات او ایمانیات عبادات معاملات اخلاقیات عقوبات او سیاست. د قران کریم په موضوعاتو کې درنه موضوع د سیاست راشده او د حکومت عادله ده. د قران کریم په مباحث کې وی مبحث هغه د سیاست راشده او د حکومت عادله ده. علماء وایي چې ګمګه پورا ورکړو د قران کریم د احکام زیاته برخه ده 50 یو نه زیاته برخه د احکام واسطه د سیاست راشده او د حکومت عادله سره. علامه شامی لیکي وهذا تعريف للسياسه العامه الصادقه على جميع ما شرعه الله تعالى لعباده من الاحكام الشرعيه. دو زیات احکام واسطه د سیاست راشده د حکومت عادله سره ولیده د دین زیات واسطه د دې سره ولیده. د قران کریم په مباحثو کې دا مبحث ولې ډیر مهم دی
د اسلامي حکومت سره د ټول دین حفاظت راځي او د ټول دین تطبیق راځي. کچرته په یو ملک اسلامي حکومت وي دغه دین به د یو نظام په توګه د خلکو په ژوند کې راشي. که په یو ملک اسلامي حکومت نه وي دغه دین د یو نظام په توګه د خلکو په ژوند کې نشي راتلی. مهم به ولې نه د ټول دین تنفیذ د اسلامي حکومت سره واسطه ده. زما او ستا د ټول دین حفاظت د اسلامي حکومت سره واسطه ده. اهم به ولې نه دا شر کاله وګوره په دې ملک باندې کفري نظام دین ته د یو نظام په توګه د خلکو په ژوند کې عملی نه یو انفرادي عبادت او یو دین دی یو نظام په توګه د خلکو په ژوند کې راتلی. مونږ زکات روزه حج ارزه کیږي لیکن اسلام وی دا به یو نظام په توګه د خلکو په ژوند کې راځي. مانځه د پاره به جمعتونه جوړیږي امامان به وي خطیبان به ټاکلی شي که څوک مونځ نه کوي هغه ته به سزا ورکړي. دا د مانځه نظام دی. الذين مكنا في اقاموا الصلاه اقاموا الصلاه معنا ده زکات انفرادي ارزه کې ورکول شي. د زکات نظام خذ من اموالهم صدقه وترد على فقرائهم دا غنیونه به زکات را غونډول شي او په منظمه توګه فقیرانو باندې به ویشل شي. دا د حکومت ذمہ داری ده. روزه انفرادي ارزه کې نه ویشي. روزه د یو نظام په توګه اسلامی حکومت به میاش کور اعلان وکړي چې سبا د رمضان اول ورځ ده بلا وزره څوک پر روزه نشي خوړی که چا روزه خوړه سزا به ورکړي. د شوال د اول ورځ اعلان به اسلامی حکومت کوي خلکو ته به د اختر د منځونو سهولت برابري. دا د روزه نظام دی. اسلام دی یو نظام په توګه د خلکو په ژوند کې دا د اسلام حکم دی. اسلام به یو نظام په توګه د خلکو په ژوند کې عملي کیږي او دا کار د اسلامي حکومت کوي. که اسلامي حکومت نه اسلام دی یو نظام په توګه د خلکو په ژوند کې نشي راتلی. لکه دې کې به څوک مانی او څوک به نه مانی څوک به عمل ور باندې کوي څوک به نه کوي چې حکومت یې زور دی ور سره. که څوک بلا عذر موږ کوي سزا به ورکړي. څوک بلا عذر روزه کوي سزا به ورکړي. څوک زکات نه ورکړي سزا به ورکړي. دا د حکومت کار دی. اسلامی حکومت دا د ټول دین لپاره محافظ او ساتون کې دی. ټول دین لپاره محافظ او ساتون کې. شرکلانه تجربه وګوره. زما استاد دین مرکزونه محفوظ نه و مدرسه محفوظ نه و جماعت محفوظ نه و اهل دین محفوظ نه و علماء محفوظ نه و دینی شاعر محفوظ نه و. دا اوس وګوره 2 کاله کې اسلامي حکومت راغله زما ستاسو ټول دین محفوظ دي. نور اسلامي هیوادونه وګوره په نامه غاګو د خدای نه منم ختم نبوت نه منم. عجیب ده. اسلامي حکومت به یو سره به خدای نه منم ختم نبوت نه منم. چې واقعي اسلامي حکومت راشي لکه چې په افغانستان کې راغله ستا ټول دین به محفوظ وي. ستا د دین مراکز به محفوظ وي. ستا د دین شاعر به محفوظ وي. ستا اهل دین به محفوظ وي. اسلامي سیاست راشده او حکومت عادله موضوع دومره مهمه ده. زما او ستا د ټول دین حفاظت په سیاست راشده او حکومت عادله سره راځي. زما او ستا د ټول دین تطبیق زما او ستا د ټول دین د یو نظام په توګه د خلکو په ژوند کې راتلل دا د حکومت په توسط راځي. مهمه موضوع ونی. امام احمد بن حنبل رحمه الله فضیل بن عیاض رحمه الله وجکه زپد پوشم چې ودواز ما الله قبلې هغه ودوا چې الله قبلې زبې ځان ته ونکړم زبې اسلامي حاکم ته وکړم. دا د په اسلام سره اسلام عالم راځي
او د فساد سره فساد عالم راځي چې عالم وي چې پوښم چې یو دواز ما خدای قبلي هغه قبول شوی دواز ځان ته نه کوي هغه اسلامي حاکم ته کوي بار تقدیر دریم دا چې اسلامي سیاست یا سیاست راشده او حکومت عادله دا د الهي اوامرونو یو امر دی قران کریم کې چې موږ وګورو چې کوم شی ډېر مهم دی الله حکم کړی حضور علی السلام ته دا د معنی وګوره چې درې مهم دی د اهم شیانو تعلیم الله تعالی حضور علی السلام ته ورکړی دا د معنی وګوره وقل ربي زدني علما علم ډېر مهم دی رانا وګوره د علم زیاتوالی وګوره چې درې مهم دی وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا حضور علیہ السلام افراد تیار کړ دیار لسکاله خواري وکړه رجال سازي وکړه د اسلامي حکومت لپاره رجال تیار کړ اسلامي حکومت لپاره مناسب سرزمین مکه نه و مدینه و آمادګي پوره شو دیار لسکاله مخې دیار لسکاله خواري وشو اوس ضرورت ته دی چې دای سرزمین پیدا شي دغه تیار رجال التلاړ شي اسلامي حکومت جوړ کړ دیار لسکاله دغه لپاره آمادګي وشو حضور علیہ السلام د بعثت په څلورم کال باندې یو سیاسي تصور په خپل دعوت کې ملګری کو چې کتا سي د توحید د عقیدې تقاضې ومنئ نو په عربو بستاسي حکومت راشي عجب تاسو له جزیه درکړي دا سیاسي تصور ملګری کو چا سره به چې مخکېدو د دعوت په برخو کې به دغه برخه سره شاملول چې تاسو د توحید عقیده ومنئ او فائدہ به دا وشي چې په عربو بستاسي حکومت راشي عجب تاسو ته جزیه درکړي حضور علیہ السلام دا یو سیاسي تصور وړاندې کول چې دا یو نظام را روان دی چې هغه د توحید د عقیدې تقاضې پوره وي دا یو نظام را روان دی چې هغه د توحید د عقیدې په اساس باندې جوړي دا یو نظام را روان دی چې یوازې ستاسو د عقیدې بدلون نه راولي ستاسو د عبادتو بدلون نه راولي بلکې ستاسو یو سیاسي بدلون هم راولي یوازې ستاسو د اخلاقو بدلون نه ستاسو د عادتو بدلون نه بلکې ستاسو د سیاسي نظام بدلون راولي تا ته به یو نوی سیاسي نظام درکړي یو نوی حکومتي نظام به درکړي حضور علیہ السلام ته الله حکم کوي اجماع اسلامي حکومت غواړي چې درګلم چې کار د جوړ شي کار آمادګي پوره شو خدای ما په عافیت سره د مکې نه وباسي په عافیت سره مدینه منورې ته داخل وجعلني من لدنك سلطانا خدای اسلامي حکومت راکړ نصيرا چې د دین په حفاظت او تطبیق کې د ما سره حکومت وي نصيرا چې د مشرکان مکه نه په دفاع کې د ما سره حکومت وي نصيرا د ټولو دشمنانو په مقابل کې د ما سره حکومت دوی وکړو مدینه منورې ته راغلو مخې سره اسلامي حکومت سره برابر وګرځي د دې نه مخکې بیعت عقبه ولا شوی په بیعت عقبه ثانیه کې انصارو او سره خزرج د حضور علی السلام سیاسي زعامت او سیاسي قیادت منل وعده ور سره کړی و صرف د حضور علی السلام راتل مدینه ته پاتې د دې وجه محدثین حضرات وي چې د حضور علی السلام نفس په تشریف راوړو سره مدینه منورې ته حضور علی السلام د اسلامي دولت سربراہ وګرځید په مکه دور کې محدثین د حضور سره یو شان او چاغې د شان نبوت مدینه منورې ته چراغ بل شان سره ملګری شو چې د ته شان سلطنت حضور د الله نبی او رسول حضور علی السلام د اسلامي دولت سربراہ شان سلطنت دامت لس کال په مکه کې د سیاست راشد او د حکومت عادله مشرکی لس کال ډېر سنت داسې دي چې حضور علی السلام یو وخت کړي بل وخت نه دي پریخي سیاست او حکومت د حضور علی السلام داسې سنت دي چې په دې لس کال کې یو سکند د پاره د نه دي پریخي د حضور علی السلام د ذات اقدس سره لکه څنګه چې شان نبوت دا لازم او نه له ونه جدا شوی
د حضور علی السلام د ذات اقدس سره شان سلطنت دا هم لازم. کله یو چا د عقیده چې په مدینه منوره کې حضور علی السلام د الله نبی وو لیکن د اسلامي دولت سربراه نه وو، عقیده پوره نه ده. لس کاله مشرک کړي. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. د حضور علی السلام ذات اقدس زموږ د پاره په اعتقاداتو کې نمونه، په عباداتو کې نمونه، په معاملاتو کې نمونه، په اخلاقیاتو کې نمونه، په عقوباتو کې نمونه، په سیاسياتو کې هم نمونه. نص مطلق نه، مطلق جاری کی په خپل اطلاق باندې. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. نص مطلق نه، مطلق جاری کی په خپل اطلاق باندې. حالا د الزام د پاره دی د حضور علی السلام په سنت باندې عمل، په اعتقاداتو کې لازمی، په عباداتو کې لازمی، په معاملاتو کې لازمی، په اخلاقیاتو کې لازمی، په سیاسياتو کې هم لازمی. د حضور علی السلام د حضور علی السلام نرستا څلور راشده خلفاء د حضور علی السلام نیابت کړي دي په سیاست راشده او حکومت عادله کې. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. حکم د معطوف و معطوف علی واحد وی. د حضور علی السلام په سنت باندې عمل لازمی، د راشده خلفاء په سنت باندې عمل لازمی. نص مطلق دی. خلفاء راشدین د خلافت د اول ورځې نه تر ورځې شهادت او وفات پورې د یوې ورځې د پاره د دوی نشان خلافت نه دی جدا شو. دا سنت نه دی پرې. لکه څنګه چې موږ د خیر القرون په اعتقاداتو کې نقشه لرو، څلوېښت کلنه، لس کاله د حضور علی السلام، 10 کاله د راشده خلفاء. په عباداتو کې نقشه لرو، په معاملاتو کې نقشه لرو، په اخلاقو کې نقشه لرو، په عقوباتو کې لرو، په سیاسياتو کې هم لرو. ولکه څنګه چې د دین په نورو برخو باندې علم او پوهه زموږ لپاره ضرور ده، دا رنګه د سیاست په موضوع باندې او د اسلامي حکومت په موضوع باندې علم او پوهه زموږ لپاره هم ضرور ده. هر عمل چې داغي کول واجب وي، علم واجب دی. منځ، زکات، روزه، حج، دا داسې اعمال دي چې کول واجب، علم مستحب نشي کېدی، علم سنت نشي کېدی. حضور فرمایي طلب العلم فریضه علی کل مسلم. طلب العلم د دې علم نه افضل علم مراد دی چې ستا منځ، زکات، روزه او حج او د دین نور ضرورت. د مانځه او روزه او زکات او حج په شانتي د اسلامي حکومت جوړول هم په مسلمان باندې واجب او ضرور دي. ونصب الامام واجبون، ونصب الامام واجبون. څوک د واجب تعبیر کوي، څوک د فرض کفایي تعبیر کوي. نو چې د اسلامي حکومت جوړول واجب شي نو علم مستحب نشي کېدی. دا واضحه خبره ده. علم مستحب نشي کېدی، علم به واجب وي. اول علم راځي او بیا عمل راځي. نو د دې وجه نه د سیاست راشده او د حکومت عادله علم د شرعي قواعد او د نیګانو په مسلمانانو باندې دا څه دی، دا واجب دی. دا موضوع ډیره مهمه ده. دا هغه موضوع ده چې نن موږ د دنیا سره په نزاع کې اخته یو. غربي دنیا په دې تصور ده چې اسلام دی او نظام په توګه خودکفا دي نه دی. دا غربیانو چې کوم نظامونه جوړ کړي، دا نظام په دې کې د خلکو د ژوند ټولې برخې راغشتي. لیکن زموږ عقیده دا ده او حقیقت دا دی چې اسلام دی او نظام په توګه خودکفا دین دی. په بل تعبیر غرب وایي چې اسلام د سیاست او د حکومت تصور نه لري، مسلمانان به د سیاست او د حکومت تصور د غرب نه اخلي. نو وینا موږ یوازې د خیر القرون 40 کلونو نقشه لرو. د خیر القرون 1000 کلونو زیات مسلمانانو حکومتونه دا کړي، په ټوله دنیا حکومت کړي. موږ عملي نقشه لرو. څنګه انکار کوي؟
سیاست یې کړی څنګه به نقشه نه لري یو ساده خبره نه خلافت عثماني خدا ځنه چې 3000 کال شي چې سقوط یې کړی لیکن دا خبره چې په عمل کې وړاندې کوو چې موږ په اسلام کې سیاسي نظام لرو په اسلام کې حکومتي نظام لرو دا بس د کور غواړي قصدا نشي موږ دا خبره نشو ثابتولې چې اسلام دی او نظام په توګه خود کفا دین دی او یا اسلام سیاسي نظام لري حکومتي نظام لري نن غرب په دې عقیده او ضعیفه مسلمانانو په دې عقیده دي چې اسلام سیاسي نظام نه لري حکومتي نظام نه لري به موږ د غرب نه استفاده وکړو د غرب نظام شامل دی جامع دی نن په دې ملک اسلامي حکومت الحمدلله قائم دی اسلامي حکومت اسلامي حکومت اقامه د فرض علم فرض ساتل فرض د سیاست راشده او د حکومت عادله موضوع یا د اسلامي سیاست او د اسلامي حکومت موضوع په علمي دنیا کې په درسي دنیا کې د مسلمانانو لپاره په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره بیا زما استاد علمي قشر لپاره زما استاد پونتونونو لپاره دا ډیره مهمه ده منګه څنګه ځوانان ورسو د اسلامي سیاست لپاره د اسلامي حکومت لپاره منګه څنګه د خپل ولس د دې میدان علمي ضرورت پوره کړو ځوانان روزل غواړي منګه څنګه د خپل نظام ضرورت پوره کړو ځوانان روزل غواړي منګه څنګه اسلام د دې برخه دعوت دنیا ته ورکړو چې د اسلام سیاسي تصور ده د اسلام حکومتي تصور ده ځوانان ته راول غواړي منګه څنګه د دنیا د اعتراضونو جواب وایو چې اسلام سیاسي نظام نه لري اسلام حکومتي نظام نه لري ځوانان ته راول غواړي د دې نه زموږ د دې موضوع اهمیت واضح شو چې دا موضوع ډیره مهمه ده او الحمدلله په دې میدان کې مخکې موږ 2 کال په دې پونتون کې خدمت کړو 3 کال په انجنیري کې خدمت کړو 15 کال زه مدرسم دلته په دې پونتون کې 3 کال په انجنیري کې او 2 کال په طب کې الحمدلله بیا الله تعالی دا فرصت راکړ موږ د الله تعالی نه ډېر شاکر یو خوشاله یو چې الله تعالی توفیق راکړ او بیا د خپل ځوان نسل په دې ډګر کې خدمت وکړو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین